بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر شمېر ملګرو میسج کړی چې د مکتب تقسیم اوقات جوړ کړئ. ملګرو ګوري په مایکروسافټ وورډ پروګرام کې دغه د مکتب تقسیم اوقات جوړول د ډېر ساده شکل باندې تاسو کولی شئ چې ځان ته جوړ کړئ. وورډ پروګرام به اوپن کړئ او له هغې څخه وروسته به تاسې راشئ لیوډ ته او دلته به پیج اورینټیشن د پورټریټ نه ورته لینډسکیپ انتخاب کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې لینډسکیپ انتخاب کړ له دې نه وروسته به هوم ته راشئ او دلته به ورته هیډینګ یا عنوان ولیکئ. نو زه به ورته تقسیم اوقات ولیکم. نو کله هم چې تقسیم اوقات موږ ورته ولیکه دا به ورته سلیکټ کړم او لږ سایز به ورته لوی کړم. فرض که سایز به ورته 20 انتخاب کو او بولډ به کړو. له دې نه وروسته به راشو انسرټ ته او ټیبل ته او ټیبل څخه وروسته انسرټ ټیبل ته 15 کالمه په 9 روګانو کې زما په کار ده انټر. ګورئ چې دغه کار مو وکړه دغه داسې نه به ونیسو، دا به لږ ډریګ کړو چې دا موږ ته لږ لوی شي. او اوس به داسې کار وکړو دلته به ورته ورځې ولیکو، ورځې. او د ورځو څخه وروسته به په مسلسل شکل ورته ولیکو چې شنبه، یک شنبه او همدا ډول دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه. پنج شنبه ورځې پورې موږ کلاسونه لرو. دا به سلیکټ کړو او رایټ کلیک او دا به دې نه ډیلیټ کړو بیرته. اوس به راشو دلته به ساعتونه ولیکو چې اول ساعت اس ټي به ورسره ولیکو، دوم ساعت سره به ان ډي ولیکو او دریم ساعت سره به آر ډي ولیکو او همدا ډول څلورم ساعت سره به ټي ایچ ولیکو. لکه دا موږ سره ساعتونه شو، اول ساعت، دوم ساعت، دریم ساعت، څلورم ساعت. اوس به راشو له دې وروسته به ورته کلاسونه ولیکو. لسمې الف به ورته ولیکو، همدا ډول وخت به مو سره ولیکو. فرض که له 8 بجو نه شروع کېږي کلاس تر 2 به ورته ولیکو. انګلیسي ته به بیرته واړو 2 9 بجو پورې. لومړی کلاس لسمې الف 8 بجو نه تر 9 بجو پورې. دا صحیح شو. او له دې وروسته به دا ورته انتخاب کو، دا ټول به ورته انتخاب کو او کنټرول سی سره به کاپي واخلو او دلته به راشو انټر به پریس کو، دلته به کنټرول وی کو. همدا ډول دلته به راشو او انټر به پریس کو، دلته به هم کنټرول وی کو او همدا ډول دلته به هم کنټرول وی کو. کله مو چې دا کار وکړو لسمې الف دې ته به نوم ورکړو لسمې ب، لسمې ب او دې ته به کلاس ته به نوم ورکړو فرض که لسمې جیم او دې ته به نوم ورکړو چې لسمې ه به ورته ورکړو. او دا د 9 نه 10 پورې دی. د بل کلاس دی د 9 بجو نه به شروع کو. فرض که د 9 نه تر 10 بجې به ورته انتخاب کو. صحیح ده؟ یعنی یو ساعت صنف 10 بجې. همدا ډول 10 نه دا به ورته 10 کو، 10 نه تر 11 پورې. همدا ډول دا به ورته د 11 نه تر 12 پورې انتخاب کو، 11 to 12. کله مو چې دا کار وکړه اوس به راشو مضامین به ورته ولیکو. فرض که موږ سره مضامین دي، مضامین به ورته انتخاب کو. فرض که دري اول ساعت، دوم ساعت انګلیسي، دریم ساعت پښتو او همدا ډول بیا انګلیسي. هغه مضامین نو ستاسې خوښه ده چې هر مضامین هغه ورته ولیکئ. خو زه دلته داسې مثال په شکل تاسې ته لیکم: فیزیک، هندسه، دریم ساعت په لسمې جیم کې دی، بیا هم فیزیک او بیا هم کیمیا. او له دې وروسته به دا ټول سلیکټ کړم، کنټرول سی به کړم او دلته به ټول کنټرول وی کړم، کنټرول وی. فرض که په سه شنبه کې دغه ساعت زمونږ خالی دی، دا به ورته خالی ساعت کو. همدا ډول پنج شنبه ورځ دا ساعت خالی دی، دا به هم ورته خالی کو. پورې تر دې ځایه زمونږ کار وشو. دا به ټول له دې وروسته دا ټول سلیکټ کو. چې کله مو سلیکټ نو لیوډ ته به راشو
او په لیوټ کې به ورته د الاین سنټر ته کو او بیا به هوم ته راشو په هوم کې به بولډ کو. له دې وروسته مو چې دا کار وکړه دغسې نه به دا ټیبل لږ نور هم لوی کو په دې شکل. کله مو چې ټیبل هم لوی که نو دا به ټول بیا هم ورته انتخاب کو او دا سایز به ورته لږ نور هم لوی کو 12 به کو ورته. چې کله مو 12 که بیا به ټیبل ډیزاین ته راشو او په ټیبل ډیزاین کې دلته مختلف ډیزاینز دي او به ورته انتخاب کو. فرض که دا یو ورته انتخابو دا به ورته انتخاب کو او له دې وروسته د ډیزاین کې ځینې فنډونه بیرته کوچني شله هغه به ورته بولډ کو او دا به هم ورته انتخاب کو دا به هم ورته بولډ کو. چې دا کار مو وکړو ګورئ ملګرو دا زموږ سره د مکتب تقسیم اوقات شو. دا به ورته ټول بیا هم سلیکټ کو او بیا به لیوټ ته راشو او دا به بیرته څنګه کو سنټر ته به کو ځکه ډیزاین داسې و چې ټول ټاپ طرف ته لیکل شوي و. نو دا مو چې سنټر ته که ګورئ دا موږ سره د مکتب تقسیم اوقات شو. تاسې کولی شئ چې د هیډینګ کې وزارت معارف ولیکئ د ننګرهار د معارف ریاست ولیکئ او بیا ننګرهار علي لیسې عبدالوکیل علي لیسې ولیکئ نو یا فقط تقسیم اوقات ولیکئ نو هغه ستاسې خپله خوښه ده چې هیډینګ کې یا هیډر کې څه لیکئ یعنی عنوان کې هر څه چې ستاسې خوښه و هغه ورته لیکلی شي. ورځې دي ورځې فرض که شنبه یکشنبه دوشنبه سه چهار پنجشنبې ورځې پورې موږ او تاسې کلاسونه لرو. فرض که اول ساعت چې دی زموږ لسمې الف سره دی 8 بجې شروع کېږي تر 9 بجو پورې او مضمون هم دري دی. همدا ډول دوم ساعت هم چې دی د لسمې ب سره دی 9 بجې شروع کېږي لسونه انګلیسي دی او په همدې ترتیب باندې تر پنجشنبې ورځې پورې موږ ولیکه او کوم ساعتونه چې خالي دي هغوی ته موږ سلش کې خو چې دا ساعتونه موږ سره خالي دي. نو دا به یو پریویو هم تاسو ته کوم ګوري په دې شکل تاسو کولای شئ چې په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې د مکتب لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ یعنی ډیر په ساده او اسانه شکل باندې جوړولای شئ. کولای شئ ډیزاینونه بیا په خپله خوښه ورته پیج دپاره هم ځینې بارډرز انتخاب کړئ او ځینې نور ډیزاین سم په خپله خوښه وکړئ. خو ما تاسو ته هغه ساده او سمپل شکل وښودی چې په دغه شکل تاسو کولی شئ چې ځان ته د مکتب دپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ. قهرمان دوستان له تاسو ټول څخه مې هیله دا ده چې د لاندې لینک چې موږ پیسټ کړی دی د دې ویډیو سره هغه ته لاړ شئ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د مایکروسافټ افیس پورې مربوط د ټولو پروګرامونو کورسونه هلته شته او په وړیا ډول ترې نه کولی شئ زده کړئ.